کرزي څنګه د افغانانو زړونه وګټل او څنګه یې پاکستان ته اخطار ورکړ؟ کرزی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل نامناسب او د ګاونډیتوب د اصولو خلاف دي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړې ته د غبرګونونو په دوام کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان دا کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان کډوالو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغان کډوالو سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,200,000 ناقانونه افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بگټي د اکتوبر په 3 ویلي و چې که غیر قانوني کډوال له پاکستانه ونه وځي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. د هغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 14 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بلخوا د بحرین نړیوال سازمان په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي.